سلامونه نیکی هیله ترامات میکنم بلکه دوستانو خدای دې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ د صحت په چمو کې به پټ یاستئ. دوستانو په نن ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو په ډېر اسانۍ سره فری یعنې تاسو کولی شئ فری په خپل موبایل کې د خپل نمبر نه چې کوم تاسو په خپل موبایل کونټکټ بوک کې لري یا تاسو په ډایلټ نمبر کې لري نو دا کولی شئ د دې بیک اپ تاسو له ټول نه په ډېر اسانۍ سره واخلئ. یعنې دوستانو ټول مخکې باید وایم چې تاسو موبایل چیرته خرڅوئ یا تاسو موبایل کوم مشکل پیدا کړی تاسو موبایل خدای نه خواسته تاسو نه ورک کېږي تاسو موبایل تاسو نه چینج کېږي څوک درنه اخلي یا تاسو موبایل ماتېږي هغې کې ستاسو نمبر ځي یعنې دوستانو که چیرې تاسو دا یو نمبر اخلئ په کتابچه کې نوټ کوي یا په کمپیوټر کې نوټ کوي نو دا خو ډېره ستړې خبره ده یعنې په ډېر مشکله به تاسو کولی شئ چې خپل موبایل نه د نمبرونو نوټ راواخلئ او په بل څه کې ولګئ. نو په دې ویډیو کې درښیم دوستانو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره ستاسو په زرګونو نمبر چې په خپل موبایل کې صرف وي هغې نه تاسو پی ډي اف بڼه باندې تاسو هغې نه بیک اپ واخلئ او تاسو راواخلئ هغه په فلش کې وساتئ په کمپیوټر کې وساتئ په میموري کارډ کې وساتئ تاسو غواړئ چې هر ځای کې تاسو هغه ځای په ځای کول غواړئ نو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره د هغې نه بیک اپ واخلئ. نو دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ ویډیو غټوو که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوه ویډیو درسره لایک کړئ او د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن درسره ضرور وهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېږدئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې دررسیږي. نو دوستانو زه ټول نه مخکې اول تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې نمبرونه بیک اپ واخلو. دوستانو زه راځم دلته پی ډي اف ته کله چې بخښنې سره فایل منیجر ته راغلم دلته راځم دوستانو په دې سرچ بار باندې کلیک کوم او دلته راځم په پی ډي اف فایلو باندې کلیک کوم. نو دوستانو دلته تاسو وینئ چې دغه ما پی ډي اف فایلونه دي نو دې کې زه دوستانو دلته ما یو فایل چې اوس هغه نه د نمبرو بیک اپ اخیستی هغه دلته بی بي سي په نوم باندې ما ځان سره سیف کړی ده زه اوس دې باندې کلیک کوم دوستانو تاسو ګورئ تاسو دوستانو داسې یو دغه راواوښته تاسو وینئ دوستانو په دې کې زموږ د ټلیفون کومې نمبر چې دي هغه راواوښتلې یعنې په دې رقم سره موږ کولی شو د خپل موبایل بیک اپ واخلو دې چې دوستانو تاسو کولی شئ دغه فایل دلته سلیکټ کړئ یعنې زه دلته راځم دا مې سلیکټ کړو دوستانو دې چې تاسو کافي اخیستلی شئ دې تاسو موف کولی شئ کافي اخیستلی شئ موف کولی شئ ډیلیټولی شئ شیر کولی شئ په بلوټوټ شیر کولی شئ هر څه باندې کې شیر کولی شئ یعنې تاسو په کمپیوټر کې دا هم ذخیره کولی شئ هر څه تاسو وغواړئ هلته ځای په ځای کې کولی شئ په ډېر اسانۍ سره همالته ذخیره کړئ. نو دوستانو زه چې دا څنګه کولی شو د دې نمبرو نه څنګه بیک اپ اخیستل کېږي څنګه ریسټور کولی شو دا نو ټول نه مخکې دوستانو موږ دلته راسو تاسو به یو اپلیکیشن ته ضرورت چې تاسو به هغه له پلی سټور نه ډاونلوډوئ چې د هغې اپلیکیشن نوم دی دلته زه تاسو ته اوس ښایم ای ټو پی ډي اف بیک اپ دا به دوستانو تاسو له خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ دلته به دوستانو تاسو راسئ په پلی سټور باندې به کلیک وکړئ کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دا مو راخلاص کړو دوستانو دلته زه راځم او تاسو ته ښایم دلته ما مخکې نه سرچ بار کړی ده خو زه تاسو ته اوس اسانه ساده ښایم زه دلته راځم د انګلیش تاړم نو راځم دلته بخښنې سره ای ټو دوستانو تاسو ولید ای ټو پی ډي اف بیک اپ اینډ ریسټور دوستانو زه به راځم په دې باندې به کلیک تاسو وکړئ کله چې تاسو کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو ماته افن ځکه ما را ډاونلوډ کړې ده او تاسو ته دلته انسټال لیکل شوي کله چې تاسو په انسټال باندې کلیک وکړو تاسو دغه کوم اپلیکیشن چې د خپل موبایل ته را ډاونلوډ شو هغې نه دوستانو تاسو دلته راسئ په افن باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو د دې چې دا ریټینګ چې دی هغه 4.3 دی دغه 28 زره کې د ریویورس دي او ساتیر صاحب د دې 100 میلیون کسانو دا را ډاونلوډ کړی ده دوستانو تاسو یې په بخښنې سره 10 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړی ده نو دوستانو ډېر ښه اپلیکیشن ده خدای دې چې تاسو هم دې نه ګټه واخلئ دوستانو دا سره ضرور ډاونلوډ کړئ او دې نه ګټه واخلئ دوستانو زه ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو له دې کې د کوم نمبر چې ده هغه بیک اپ یا رسټور واخلو. نو دوستانو راځو دلته په اپن باندې کلیک کوو کله مو چې په اپن باندې کلیک وکړو دوستانو دلته راغی موږ دلته صفحه راخلاص شوه نو دلته پاسه لیکلي ایکس ایم ایل بیک اپ اینډ رسټور دې سره موږ کار نه لرو دوستانو موږ راځو دلته راځو په پی ډي اف بیک اپ د فرنټي وال باندې موږ کلیک کوو دوستانو کله چې تاسو راغلی دوستانو موږ دلته تاسو وینئ دلته تاسو ته خپل اس ام اس دی ګو دی کاله ګوري کانټاکټ دی اس ام اس سټیټس دی او ساتي سره کالوګو سټیټس دی او تاسو کولی شئ دوستانو دا ټول کوم اپشنونه چې دلته راکړي دي موږ کولی شو په اسانۍ سره د دې بیک اپ واخلو. راځو دوستانو دلته کلیک ټو کنټینیو باندې کلیک وکړو کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو اوس موږ په دې کې د خپل اس ام اس یا کوم میسجونه چې موږ د هغې نه بیک اپ اخلو او جنرال لوګو نه تاسو مثال خبرې چې تاسو جنرال لوګو چې تاسو چا میس کال نه کړي چا زنګونه تاسو وهلي یا چا تاسو زنګ وهلی خبره کې کټ شوي دي یا نوم تر نه دی ورسره ثبت شوی تاسو کولی شئ په دې سره ستاسو خپل موبایل کې د جنرال آل لوګو باندې کلیک وکړئ او د دې نه چې کله تاسو بیک اپ واخلئ نو دا کوم کال لوګو چې دا د مکمل
دې نه بیک اپ اخیستل کېږي. او دلته دوستانو تاسو وینئ کانټاکټ هغه نمبر دي چې تاسو په موبایل کې ذخیره وي، ستاسو سیم کارت کې ذخیره شوی وي، دا هغه اخیستل کېږي. او دوستان دلته بل فیک کانټاکټ لوګو ده، دغه سپیسیفیک کانټاکټ لوګو کې تاسو غواړئ یو نمبر، دوه نمبره، ستاسو شخصي نمبر غواړئ په نور کوم نمبر نه بیک اپ نه اخلئ، کولی شئ هغه نه واخلئ. او اس ام اس اسټیس ډیلی چې دا په دې کې تاسو میسجونه اخلئ، په 5 نمبر کې 6 نمبر کې تاسو هم د کال یعنی د ورځې کوم زنګونه چې تاسو راغلي غواړئ چې د هغې نه بیک اپ واخلئ. نو دوستانو زه راځم ویډیو به ډېره نه غټوو، دلته راځم تاسو ته زه ټرای کوم، تاسو نور خپله کار پرې وکړئ. نو زه دلته راځم په کانټاکټ باندې کلیک کوم. کله چې کانټاکټ باندې کلیک وکړو دوستانو دلته ماته نیم او نمبر دواړه اټومیټیک سلیکټ شوي دي. یا دوستانو که چیرې تاسو هم ورسره ایمیل ادرس لرئ، دا ایمیل ادرس باندې هم تاسو کلیک وکړئ. نو زه راځم اوس دوستانو دلته بخښنه سره دغه ایډ زه کټ کړم. دلته به دوستانو تاسو یو نوم ورکوئ، مثال خبر تاسو هر نوم چې ورکوئ زه ورکوم مای نمبر زما مای نمبر مې ورکړ. او دلته راځم دوستانو ایکسپورټ ټو پی ډي اف، یعنې دا به موږ اوس پی ډي اف ته اړو. دوستانو دلته راغلم، په دې باندې مې کلیک وکړو. نو موږ نمبر دوستانو په اټومیټیک ډول پی ډي اف ته واخلئ. یعنې تاسو نمبر که سوونه وي که زرګونه نمبر وي تاسو کولی شئ په دې رقم سره یې پی ډي اف باندې ته واړوئ. او دا نمبر راواخلئ، تاسو میموري کارت کې ګرځئ، تاسو کمپیوټر کې ګرځئ، هارډ ډسک کې ګرځئ، موبایل کې ځای په ځای کوئ، هر ځای کې تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره تاسو دا نمبر بیک اپ اخلئ. دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو په چې بیا زه تاسو راځرېږم. نو د الله